نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د غراز ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هم د تل په څیر امغه د انټرنیټ نه مواد راخیستل دي، هم دغه محتوا د چې ټولنیزو رسنیو کې ستیر شي دا بیا تاسو ته وړاندې کو. هغه څوک چې ټولنیزو رسنیو ته لکه فیسبوک، ټویټر، ایکس، ټیک ټاک، یوټیوب، انستګرام، ټلګرام دغه ته لاسرسی نه لري یا نور داسې موضوعات وي چې هغه غواړي د خبرونه کې د 2-3 ورځو خبرونه، راپورونه، تحلیلونه په 15 یا 40 کوکو کې واوري، نو دا خبرونه موږ چمتو کړی د ورته ګرځو نور یاران دوستانو سره ځینو ځایونو ته ګرځو څه مو چې لیدلي وي یا د سیاسي کارپوهانو نه موږ څه اورېدلي، مطالعه مو کړې وي، یو نیم کامنټ او پوسټ مو لوستی وي، هغه نه برداشت اخیستی وي، هغه هم تاسو ته وړاندې کوم. نو پرون به تاسو هم ګرځېدلي وئ، جمعې ورځ ونه حتماً چکرې وهلي وي او کله کله بیا داسې پیښیږي چې یوه نیمه غونډه وي، پروګرام وي، هغه ځای ته تاسو تللي وئ. نو زه هم دا پرون ډېر وخت بعد داسې یو غونډې ته تللی وم چې هلته ډېره داسې پرتمینه غونډه وه، ډېره عزتمنه غونډه وه. هغه د پکتیا په سیدکرم ولسوالي کې. نو هغه بیا په نور ولسوالیو باندې خبرې کېدلی شي، خو دغه غونډه چې وه زما دپاره لومړنۍ نه وه. البته په سیدکرم کې دغسې غونډه لومړنۍ وه، هلته ډېرې لویې غونډې ما نه دي لیدلې، څه مشاعره غونډه پروګرام د خلک سره راغونډ شوي د ډلګۍ مشرانو دغه ابتکار کړی و. نو ډېر مشران هم ورته راغلي وو، په خپله د استخباراتو معاون ملا تاجمیر صاحب، همدغه راز د اوبو انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور صاحب، نو دغه دې تر څنګ نور علما کرام راغلي وو. هلته د 2,500 شهیدانو د کورنیو غړي دا راغونډ شوي، د شهیدانو یاد غونډه جوړه شوې وه. د هغو په یاد کې ترنمونه وړاندې شول، ویناوې وړاندې شوې، د جهاد او شهادت په ارزښت باندې خبرې وشولې. د خپلو دغه وارثو، د شهیدانو وارثو کورنیو هغه غړي چې وغږېدل ډېر داسې له مورال نه ډکې خبرې وکړلې، روحیې نه ډکې خبرې وکړلې. او یعنې دې کې بیا نور ډېرې خبرې وشولې چې هغه بیا زه خپل هم ډېر داسې ژړندوکی سړی نه یم، خو بیا هم دغسې غونډې ته بیا سړی ځینې داسې خبرې وي چې هغه زړه نری کوي. نو ځینې د فدایانو شهیدانو پلرونه وو چې هغوی وینا وکړلې، شعرونه یې وړاندې کړل، خبرې یې وکړلې، فخر او افتخار باندې او د زوی په شهادت او فدایي باندې افتخار کوو، ویاړ یې کوو. او نور نسل نور هم دې ته تیار یو، زموږ هم تیار یو، زه خپله هم تیار یم دا کیسې وي. او دې تر څنګ د شهیدانو زامنو یا لمسیانو هم هلته ویناوې وکړلې چې 13 کلن جهاد کې د امریکا او ناټو په خلاف باندې جهاد کړی دی، او دوی په افتخار سره خپل د پلار بیوګرافي پیژندنې وړاندې کړې. او ډېر داسې کیسې هم پکې وي که نه چې هغه زه خپله چې کوم هم داسې نه غواړم چې څوک خفه کړمه، ځکه ډېر داسې کیسې مثلا د یوې میندې مور په اړه خبره کېده، دی اوس هم د خپل شهید زوی نه خبره نه ده، دا ملایانو ته هم ځي، د مورکۍ د زیارتونو ته هم ځي، دمګرو ته هم ځي، د تعویضګرو ته هم ځي چې د خپل زوی په اړه باندې پوښتنه وکړي څنګه ده، نو ژوندی ده، چیرته ده، مړ دی نه دی، یو ځل په خوب کې باید راشي. نو دغسې کیسې هم پکې وي، ځینې نور داسې دردونکې کیسې پکې وي، صحنې هم پکې وي. هلته بیا دوی دپاره معنوي او مادي ډالۍ هم وړاندې شولې د ښه مراسمو یعنې ټوله کې. خو زه چې دغه ولسوالۍ ته راتلم، ځینې نور ولسوالیو باندې هم تېر شوی یم، خو سیدکرم یو مثال دپاره زه وړاندې کوم چې هلته د برق ستونزه وه، هلته په کوم ځای کې چې غونډه وه په سیدکرم کې، نو هغه ځای کې شبکو کار نه کوو، مخابراتي شبکې، او دغسې داسې لوکس روغتون، لوکس مدرسه، لوکس ښوونځی نه لري، پاکې اوبه نه لري، پوخ سړک نه لري، پوخ څه چې
خام سړک هم اوار نه دی. نو ډیره داسې عاجزه په عاجزه به ووایو، یعنې ډیره خړه پړه بیا سرې ولسوالي ده، سید کرم ولسوالي. نو دا په پکتیا کې د زرمت نه وروسته دوهمه ځپل شوې او وروسته پاتې ولسوالي ده. دا داسې نه ده چې ډاکټران نه لري یا شاعران نه لري یا پروفیسران نه لري، نه، شاعر، لیکوال، ډاکټر، پروفیسر، د پوهنتون استادان، تجاران او داسې په حکومت کې امارت کې چارواکي مهم کادرونه لري. خو داسې په نورو ولایتونو کې دوی کډوال شوي دي، هلته مثلا په خوست او پکتیا او ننګرهار او په نورو ځایونو کې، ځینې خلیج هیوادونو کې هم لري. خو یعنې خپل ولسوالي سیمې ته توجه نه ده کړې. داسې ډیر دي، مثلا که موږ په پکتیکا کې وګورو، موږ په لوګر کې وګورو، موږ په وردګو کې وګورو، موږ په کونړ او دغسې بغلان او روزګان، کندوز، دغه راز بادغیس او نورو بدخشان، نورو ولایتونو کې موږ که وګورو، ډیر کم خلک داسې دي چې خپل ولایت خپل سیمې ته کار کړی وي. نو ما یو کتابي خبره اورېدلې وه دیني، چې دغه مظلومیت نه ځان باسل واجب دي او په مظلومیت کې اوسېدل ګناه ده. نو داسې هم نه ده چې څوک د خپل غږ نه پورته کوي، خپله خبره ده نه کوي. نو چې زوی نه ژاړي مور شیدې نه ورکوي، خپله ستونزه به وړاندې کوي. چې ستونزه وړاندې نشي دغه بیا حل کېدلی نشي، یعنې په خپله نشي حل کېدلی چې یوه ستونزه وړاندې نه کوي. دغه د متل ماته ویلي چې زوی نه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. نه، نو دغسې ډېرې ولسوالي دي چې حکومت توجه ورته پکار ده. که څه هم هلته ما پوښتنه وکړله، د تیر په څیر باندې هلته ځینې کارونه روان دي او یو مهم سړک روان دی، د سید کرم ولسوالۍ ته هم پوښېدلی شي، او برق روان دی چې هغه کوسین تر دغو ځینو باندې دغه مزي او ډانګې انتنونه رسېدلي دي، مخابراتي شبکو باندې کار روان دی. نو څنګه چې د واخان طرف ته موږ هغه بحث و چې د بدخشان کې واخان دغه دهلیز چې دی یا د چین سره چې دغه لار ټرانزیټیږي، دلته هم ډېرې مخابراتي شبکې وخت کې نه وي. ډېر خلک دا خبر نه و چې په کابل کې کوم حکومت دی، او ډېر د فرهنګ او سهولتونو د هر څه نه داسې لرې و، د افغانستان د خلکو راشه درشه اړیکو نه لرې و. داسې ډېرې ولسوالۍ دي په ډېرو ولایتونو کې. ما سید کرم ولسوالي یوازې یوه نمونه، یو مثال وړاندې کوو چې زه پرون ورغلی وم. هلته د شهیدانو د یاد لپاره غونډه جوړه شوې وه، د ټولو کورنیو مشران راغلي وو. دغسې غونډې ډېرې ارزښتمنې دي او اغیز لري، او د دې نه نوی نسل یو عبرت اخلي. دغه تاریخونه داسې دي چې موږ اسلامي امارت خو کار ورباندې روان کړی دی، د جهادي ارزښتونو ریاست او دلته اداره جوړه شوې ده په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې. نو دا یو ښه ابتکار ده. هلته غونډه کې دا هم ویل شول چې دلته د 400 یا څومره شهیدانو د کورنیو هغه نسخې راټولي کې، سوانح راټولي کې، بیوګرافي پیژندنې راټولي کې، تر څو نوي نسل ته د عبرت دپاره یو اصلي تاریخ وړاندې شي، یعنی اوله اصل یې وړاندې شي، اوریجنل. یا داسې وي کاپي وي، څوک خور د برد پکې کوي، ګوتې پکې وایي، پردي انګریزان یې راته لیکي تاریخونه. موږ ټول عمر داسې کړي دي. هغه راتلونکي یو بل اشغال دپاره چې موږ تاریخ نه وي لیکلی، د بل چا تاریخ خلکو لوستی وي، نو خامخا به ترې متاثره کېږي چې هو امریکا داسې زوروره ده او چین داسې زوروره دی، همدغه راز روسیه داسې زوروره ده او اسرائیل داسې زوروره دی. یو څه داسې نه ده، تبلیغات هم دي نړۍ کې، داسې نه ده، نور قوتونه هم شته دي او افغانان په خپله خاوره باندې څوک نه مني. دا اوس دغه د ټرمپ یو ګواښ چې و که نه، هر وخت دغه امریکا دغه اډه یادوي. که تاسو فکر وي، کله وایي چې اډه یې پرېښودله، باګرام اډه یادوي، کله وسلې یادوي چې دغسې موږ ته زور راکوي، چې فرید دا نمایش ترسره کوي. دغه راز هر وخت ټرمپ یادونه کوي، خو دې نه مقصد نور هم وي، په هغه باندې بحث کوو. خو دا ټرمپ دا خبره کړې ده چې د باګرام اډه نیسو یا موږ داسې له لاسه ورکړله او دا ناکامي وه، د جو بایډن دوره بدناموي که نه. خو دوی کمپایني خبرې د راتلونکي ته بیا کاندیدېږي. نو د ټرمپ هغه دوی ډېر په ډوزو باندې مشهور ده، ډېر خلک هم دا خبره پسې کوي، دا اصطلاح کاروي چې د 200 ځله دروغ ویلي دي، یعنی په خپلو کمپایني غونډو کې، انتخاباتو وخت کې، نه وروسته نه مخکې. نو دا هم یوه داسې خبره کېدلی شي. یعنې دلته یو امریکایي چارواکي ورته لیکلي دي چې باګرام ته د امریکایانو بیرته ورتګ تصور مسخره ده. صحیح ده؟ او دا وایي چې مسخره ده دا خبره. د امریکا حکومت کې د لیزا کورټیس په نوم یوې پخوانۍ چارواکي د امریکا له ملاتړ یوې برخمنې رسنۍ ته
د باګرام په اړه د ټرمپ له څرګندونو وروسته ویلي اسلامي امارت به هیڅکله افغانستان ته د امریکایي سرتیرو راستنېدو سره موافقه ونه کړي. کورټس ویلي باګرام هوایي اډې ته د امریکایانو د بیرته تګ تصور یوه مسخره ده. نوموړي همداراز زیاته کړې چې اسلامي امارت مشرتابه به امریکایانو ته د دې کار کولو په موخه اجازه ورنه کړي. ټرمپ چې افغانستان کې د امریکا له ماتې وروسته دا ډول څرګندونې په وار کړي، یو ځل بیا برټانیا کې د یو کنفرانس په مهال وویل موږ د باګرام جغرافیایي ارزښت په کتو د بیرته ورتګ او د دې اډې د نیولو نیت لرو. دا هغه څرګندونې دي چې د اسلامي امارت ترڅنګ ټول افغانان د خپلې خاورې او ملي حاکمیت ژغورنې لپاره سره کارخه بولي. بل د دې نه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مرستیال د سیاسي رئیس ویلي دي، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي دي پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی. وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په باګرام د معاملې خبره کړې، نوموړی تر سیاست هاخوا بریالی تاجر او معامله کوونکی دی او د باګرام د بیرته اخیستو یادونه هم د یوې معاملې له لارې کوي. دی وایي افغانستان او امریکا یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولی شي د متقابل درناوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بې له دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. جلالي همداراز زیاته کړې چې پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه ده منلی او دا احتمال د دوحې د خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. تر دې وړاندې هم بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په وار ویلي باګرام څه چې ولویست ځمکه هم نه ورکول کیږي. د بلاسې حال کې ده چې د ټرمپ بله ورځ په برطانیا کې د خبرو پر مهال د باګرام اډې د بیا نیولو خبره کړې وه. تاسو پوهیږئ چې ټرمپ ولې دا خبره کوي او د دې نه وړاندې هم ولې دا خبرې کولې یا اوس ولې کوي. ما تاسو ته مخکې وویل چې ټرمپ یوې بلې دورې ته هم دی کاندیدېدلی شي، نو خامخا یا چارواکي یا ولسمشرۍ ته کاندیدان هغوی هلته ذهنیت سازي کوي، هلته امریکایانو ته دا ښیي چې موږ له افغانانو سره دښمني لا هم لرو، یعنی دوی ته یوه دوکه ورکوي امریکایانو ته، ځکه هلته امریکا چې د 3,000 جنازې له افغانستانه یوړلې، هلته دومره لویه هدیره ده چې سر او بر یې نه معلومیږي او تاریخ ته یوه داسې نمونه ده. هغه یو چا لیکلي وایي دا د افغانانو په لاس باندې په امریکا کې جوړ شوی پارک دی، هغه بوشکې دا ټول شیان یې ورسره جوړ کړي وو. نو دغه هدیره چې دا کله هم د دوی له یاد نه وځي، دلته لوی لوی افسران، قمندانان، جنرالان دغه وژل شوي دي په جګړه کې او ډېر سم جهاد افغانانو سره کړی دی. داسې پر عذا باندې امریکایان نه دي وتلي، دا که دوحې تړون ته، سیاست ته، تعامل ته، هر څه ته دوی مجبور شوي دي. دا د جګړې زور و، یعنې د اور زور پسې و. نو امریکا یا ډونالډ ټرمپ یا د دوی هغه سیستم چې دی په ډېر په سیستم باندې دوی ولاړ دي که نه، دوی کې د ولسمشرانو ډېر هغه نشته. یعنې که ټرمپ پر مهال دغه تړون وشو، خو جو بایډن چې کله راغی ډېر خلکو دا تمه وه چې دغه جو بایډن بدل سړی دی، نو دا به تړون لغوه کړي. یوازې دومره و چې څو میاشتې داسې وروسته کشکه سره نور همغه سیستم باندې په همغه تاریخ باندې بیا امریکایان ووتل. یعنې دوی د یو سیستم له مخې حکومت چې لوي د امریکا سیستم له مخې روانه ده، نو دوی وار سره خپل ملت ته دوکه ورکوي، خپل ملت غلطوي. وایي یعنی داسې دوکه نه چې اوس موږ ووایو چې دا جګړه خو هسې ګپ و، ګیم و، نه دا جګړه وه، خو لکه دوی دغه د ماتې پړنه مني، یعنی د ماتې داسې بولي چې یعنی موږ ته خو صحیح د ماتې راکړه، خو موږ د افغانانو سره تعامل نه کوو، موږ افغانانو سره دوستي نه کوو، موږ افغانانو سره تجارتي سیاسي اړیکې مخته نه بیایو. نو هغه خپل ملت یو ډول دوکه کوي چې ورته وایي موږ افغانانو سره دښمني لرو ځکه موږ ماتې خوړلې ده، دلته زموږ ګټې هلته په خطر کې وي او تر اخره پورې تر هغو چې دوی وتښتېدل هلته موږ 20 کاله تېر کړل، 2.5 ټریلیونه ډالر دي. نو دغه څنګه قناعت ورکي؟ خپل امریکا ته قناعت په دې ورکوي چې لکه موږ افغانانو ته ګټه نه ورکوو ځکه زموږ دښمنان دي. که څه هم قناعت نشي ورکولی ځکه دلته 2.5 ټریلیونه ډالر ضایع شول او دلته 3,000 نه زیات سرتیري د دوی وژل شول. هغه د ناټو هغه د نورو هیوادونو نه ورهاخوا د دوی خپل امریکایان 3,000 نه شاوخوا دلته دوی جنازې یې وړلې، تابوتونه یې وړل او سره تابوتونه یې وړل.
او د چا سر نه و، د چا پښې نه وي، د چا سترګې نه وي. د مایوبین خو هغه نور بیخي ډیر دي، دا چې وژل شوي دي هغه 3,000 ته رسیږي. نو دوی خپل ولس ته، خپل ملت ته چې کله قناعت ورکوي، کله چې ورته وایي موږ ستاسو ګټو ته ژمن یو، موږ ستاسو ښه مشران یو، راتلونکي ته بیا راکوي، نو بیا داسې خبرې ورته کوي. کله ورته وایي چې بګرام اړه ده، کله بندیزونه پې لګوي افغانستان باندې، کله یې پیسې کنګلوي 3.5 میلیارډ ډالر، کله یې بانکي ستونزو سره مخ کوي، کله بیا داسې هم شي چې هغه د بندیانو مسله را مخته کي که نه. نو بندیان بیا امارت خپله پوهېږي چې بندیان لري یا نه. تېرو څو ورځو کې هم د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همدغه راز د ټرمپ د بندیانو په چارو کې سلاکار ادم بویلر دا هم راغلی وو چې په تیر ځل کې امریکایي ورته سپارلی وو چې په بدل کې بیا د افغانستان اسلامي امارت 3 چارواکي له تور لیست نه ووتل. دغه راز نور ډېرې داسې چیلنجونه او کیسې دي که نه. په دې کې بیا دغه چین خبره هم راځي که نه چې چین ویلي دغه بګرام اډه داسې یو تېروتنه ده، دوی ته باید پرې نه ښودلی شي. دلته د حکومتونو، د ملتونو، د دوو هیوادونو، دوو زبرځواکونو قوتونو ترمنځ هم هغه ټکر کې افغانستان خرابېدلی شي. خو افغانستان اسلامي امارت یو نرم دریځ لري، یو نرم سیاست لري، یو ښه پالیسي لري چې هغوی د نورو هیوادونو سره د یو هیواد لپاره د بل هیواد بدی په سر نه اخلي. یعنی داسې نشي کولای چې یا نه کوي چې وایي موږ سره چین دی او د امریکا لاس خلاص، چین به داسې ورسره وجنګېږي یا له چین نه مرستې وغواړي. نه، داسې نه کوي. نه د امریکا نه مرسته غواړي د چین خلاف، نه د روس نه مرسته غواړي د امریکا خلاف، او نه د چین نه مرسته غواړي د امریکا خلاف، او نه د امریکا نه د روس او د چین خلاف مرسته غواړي. یعنی د هیڅ هیواد نه مرسته نه غواړي. مستقل خپلواک هیواد د افغانستان خپله خاوره مه ده او خپل اختیار مه ده. الحمدلله له 4 کاله به تاسو لیدلي وي چې اسلامي امارت کومه پرېکړه کړې ده، کوم بندیز یې لګولی دی او کومه چارې ته یو وری اوږه ورکړې ده، هغه یې پر مخ به ولې ده، هغه که بیا رغونې دي، هغه که پروژې دي، هغه که نور څه دي، هغه یې مخ ته بیولي دي. نو اسلامي امارت په وار دا دریځ څرګند کړی دی. تاسو به د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي هغه ویډیو لیدلی وي. هغه وایي چې څوک چې افغانستان کې یو وری ماته خوړل ده بیا نه دی راغلی، دې کې شک نشته. یعنی دلته انګریزانو ماتې وخوړه بیا نه دی راغلی، دلته روس ماتې وخوړه بیا نه دی راغلی، دلته امریکا ماتې وخوړه بیا به نه راځي. یعنی پوځي لحاظ باندې نشي راتلی، نظامي بڼه باندې نشي راتللی. یعنی د متقي صاحب خبره دلته به انګریزان راغله، کله چې دلته ماتې وخوړله په افغانستان کې د انګریزانو امپراتوري ماته شوله، نو بیا امپراتوري پاتې نه شوه، بیا یوازې برطانیه پاتې شوله. یعنی انګریزان یو لوی یو جغرافیه و، یو نوم و، نو اوس یوازې برطانیه پاتې شوه. دغه راز شوروي دلته یرغل کړی و د امپراتوري چې دلته ماته شوله، نو بیا شوروي پاتې نه شو، یوازې روسیه پاتې شوله. د نورو هیوادونه شاوخوا چې څومره اوس هیوادونه دي دا مخکې یو شوروي و اتحاد و، شوروي اتحاد لکه ناټو. او دغه راز امریکا چې دلته ماتې وخوړله راغلی، اشغال یې وکړو، 20 کاله یې مبارزه وکړله، وځپلی شول او تاوانونه یې وشول، سره د چې افغانانو قرباني ورکړله. او خامخا د کمزوري زورور ترمنځ بیا فرق وي په تلفاتو کې. خو د افغانانو غیرت په خپله خاوره باندې او د دوی هغه ننګ دا وښوده چې د امریکا یې ماته کړه، دا درېیمه امپراتوري وه چې ماته یې کړله. او امریکا اوس هغسې نه ده، خپل منځ کې ډېر جنجال لري. هلته په امریکا کې امن ښه نه دی. په امریکا کې په ټرمپ باندې برید وشو، غوږ یې وویشتلی شو د کمپاین په مهال. همدغه راز د ده هغه ښه مشاور، ښه لیکوال چې و، د ده کمپاینر چې و او د یهودو سم ملاتړی و، د اسلامي هیوادونو یو خلاف مخالف سړی و، مخالف نظر به ویلي، هغه یې ورته وواژه دا څو ورځې وړاندې. دغه راز دا پرون 2-3 پولیس وژل شوي دي او دغلته په ښوونځیو باندې، په روغتونونو باندې هلته بریدونه کېږي، مسلح کسان پې ننوځي، هلته موټر بمې والوتې. یوازې دا ډزې نه دي، دا ډېر لوی جنجال دی هلته. نو دغه راز هر هیواد چې افغانستان کې ماتې خوړل د بیا نه راغلي ده او نه یې په ښه څپلۍ سره ورغلي دي. نو افغانان دي هم دغه خبرو ته زړه نه خوري. افغانان دغه جګړو سره بلد دي. دا نوې خبره نه ده چې اوس امریکا څومره زور لري. یعنی زور یې لاره په هغه 2001 کې، یعنی 25 کاله 40 کاله مخکې دوی B-52 ډوله الوتکه لرله. همغسې دوی دعوه لرله چې موږ 4 انچې یو څه وینو په ځمکه باندې، که 4 انچې څه شی وي
له هوا نه موږ وینو او ټارګټ ولای شو او دغه نور ډیر ادعاوې لرلې او دلته ثابت کړي رښتیا زور لاره او زور وکاراو خو د افغانانو پر وړاندې افغانان کله هم هغه پردی زور نه مني تاسو دلته ډیر خبري واوریدلې نو په دې خاطر باندې موږ دا وایو چې د افغانانو لپاره د ټکنالوژي لومړنۍ نه ده افغانانو باندې دغه وحشت لومړنۍ نه ده چې امریکا به کوي یعنی دلته شوی دي افغانانو باندې دلته ظلمونه او دلته بندیزونه دا لومړني نه دي یعنی دوی سره بلد دي افغانان دا ورته عادي دي او یعنی خو لویه کې خبره داره چې په خپل اسلامي امارت عادي تعامل نه د نرم چلن نه کار اخلي نرم سیاست نه کار اخلي اګه د ایران پر وړاندې دي کډوالو پر وړاندې دي یعنی هغه څه تیر شول موږ کو جنجال سره کول شاید هغه سي موډ کې نو چې موږ جواب ورکړای وای نو هغه څه تیر شول ارڅ چې هغه تاریخ ته پاتې شول یو وخت کې انتقام اخیستل کیږي او حساب سره کېدل شي پاکستان موږ ته کوم کته غندیرا شړل دي او ک بمبار کړي دغه بدلې څو ځله موږ د التاخیست دي همدارز موږ یو نرم سیاست نه کار تر اخیسته دي کډواله راوشړل خو دغه د ټولي حساب کېدل شي ک امریکا د چین د روسیا د ایران د تاجکستان د ازبکستان د کل وته کې چا تختولې دا ټول حساب کیږي خو دا وخت قتل کیږي یعنی تاسو به هغه د قطر کوي هیواد باندې چې اسرائیل برید وکړ تر اوسه پورې غچ نه راخستې وازي غندنه وکړه او جوابونه وروسته بیا پته نه لګي هغه د اسرائیل او د ایران جګړه هم تاسو لیدلې وي چې ایران ډیر وروسته بیا جواب ورکړ خلکو دا منله هم نه خو امریکا هم په ویره ولا داسې جوابونه ورکړل دغه سي افغانستان به هم ټول عمر داسې نه وي یعنی ټول عمر بناسي بي وسه نه وي ټول عمر بداسي بي وسلې نه وي ټول عمر بداسي بي اتفاق نه ټول افغانان به سره په اتفاق وي دلته د شلو کارونو هغه وایروس یا مثلا هغه فکری جګړه مطلع هم پاتې ده هغه باندې کار روان دی ځنې پروژې دي زمونږ خپل هیوادوالو ته کار موندل دي په هیواد کې اوسېدل دي د کورونو هغه کرایې هم دلته د موټرونو هغه ترانسپورتي سیستم دغه راز د برق ستونزې حلول او تعلیمي برخه دا ټول ورو چې حلیږي او څه وخت بنسي ځینې پیغورونه او دا براکول کیږي ځینې کیسې به په موږ باندې تیریږي ځینې تورونه او دا کیسې به مخ ته وړو خو زموږ مشران او خيار دي حکمت نه کار اخلي مصلحت نه کار اخلي نو څنګه چې دا څلور کار تیر شول څلور نور تیر شول ان شاء الله بیا افغانستان په دغه سیموټ کې نه به بخي فوم کې به بخي ایون وی به بخي رډي وی چا په اصطلاح نو ان شاء الله هم دې ته موږ د واغانی ورته کوو زموږ افغانان په خپل اتفاق باندې د خپل غیرت دا یعنی دا راسي نه ده چې کداغه نسل یا بیلار شو خدای مکا یا مثلا پډیرو نشو تماشو باندې مستوي باندې لوکس ژوند باندې بلد شو نو بیا په څنګه کې پاتې کیږي نه دلته ډېری وقفې راغلي دي یعنی د انګریزانو وروسته وقفه راغله دلته بدلونونه راغله چې د افغانستان غوښتل یا د افغانانو کوم کلچر د حساسیتونو دی غوته نه کتل شول حکومتونو ډېر څه وکړل خو بیا هم د روس خلاف دلته بیرته راپورته شول غلمسیان راپورته شول د انګریزانو په خلاف چې کوم پلورونه جنگیدلی او دغه بچیانو لمسیان راپورته شول دغه وروسته بیا بل وقفه راغله کنه دلته جنجالونه کورنۍ جګړې راغله کنه خو بیا هم دلته د غوي لمسیان کړواسیان بیرته راپورته شول امریکا ته شکست ورکړ نو د افغانستان خاور چې د حاصل خیزه بوي یا بنوي خو جهاد خیزه ده بیا نو د خبرونه نیمای تر رسیدلیو بیرته راځو چیرته زملنه د مخلو شیرشاه سوری هغه له خړو خاورو راپورته شو د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو نوموړی یو ساده سړی و خو د عقل زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود شیرشاه سوری نه یوازې یو جنګیالی و بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و شیرشاه سوری دغه تاریخي ناول هر دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هر چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ شیرشاه سوری
د حریت رادیو د نړۍ جل خبرونه قدرمن اوردونکو او ځل بیا خره غلاس درته وایم موږ تیر نیمایي کې په ډیرو مسایلو باندې خبرې وکړلې او اوس راځو بیرته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوان په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پالیسي تایید او د امیر المؤمنین له لوري منظور شوه. اقتصادي معاونیت وایي دغه پالیسي پر اسلامي اقتصادي نظام ولاړ پرمختللی او سوکال افغانستان لیدلوري او د پانګونې د جذب او پرمختیا لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول، د کورنۍ تولیدات او صادراتو زیاتول، د اشتغال کچې لوړول او د بیوزلۍ کمول، پایدار اقتصادي پراختیا او وده، د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او اسلامي ټولنیز عدالت موخې لري. سرچینه زیاتوي. اقتصادي پالیسي به د هیواد د اقتصادي فعالیتونو په همغږۍ کولو، له سرچینو څخه د غوره ګټې اخیستنې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې مهم رول ولري. کابل کې د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو او ایرانی پلاوي ترمنځ 10 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې رسولو په موخه ګډه ناسته شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي یا د ناسته کې دواړو لوریو د سوداګریزو پانګونې هوکړو د ترانزیت پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او د افغانستان کرنیزو محصولاتو د غیر تعرفي محدودیتونو په اړه بحثونه شوي دي. یاد وزارت همداراز ویلي دواړو لوریو د ملک دوغارون، چابهار او عباس بندرونو کې د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. ناسته کې ایرانی لوري د یادو ستونزو د حل ژمنه کړې ده. یعنی افغان او ایرانی چارواکو ګډه اقتصادي او سوداګریزه ناسته کړې ده او د 10 میلیارډ ډالرو ته به د سوداګرۍ کچه ورسیږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي تیرو څو ورځو کې د ټول هیواد کې د درملنې په موخه 1510 تنه رواني ناروغان راټول کړي دي. یعنی 1500 نه زیات کسان رواني ناروغان راټول کړي دي. یاد وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر ویلي دغه اقدام د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې په اساس کړی دی. د مړي زیاته کړي راټول شوي کسان مرکز او ولایتونو کې د افغاني اسرې میاشتې ته سپارل شوي چې د امکان تر بریده یې درملنه وشي او یا هم لیونتون ته انتقال شي. د روانې ده چې د اسلامي امارت مشرتابه د یو حکم له مخې ټول هیواد کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو د ټولولو امر کړی دی. دا که رواني ناروغان دي یا لیوانیان دي، نو ډیر داسې شته چې په بازارونو کې لیوانیان ګرځي یا په کلو کې لیوانیان ګرځي او کورنۍ د تداوی لپاره وس نه لري، نو هغوی اسلامي امارت راټولوي. نو که داسې پام ورته وکړو اسلامي امارت په چی شي پسې ورسیږي. د که موږ بیړه کوو نو د بیړه ترڅنګ باید دې ته متوجه شو چې څومره ستونزې پاتې دي نورو حکومتونو نه. موږ ته پروژې نیمګړې پاتې دي، ویجاړ هیواد پاتې ده. ځینې پروژې له سره پیل شوي نه دي، طرحه شوي نه دي، چې هغه طرحه شوي هغه نیمګړو باندې کار روان دی. همدغه راز امارت ته فقر ورپاتې دی، یعنې بېوزلي ورپاتې ده، غریبي او مسکینتوب دا ټول ورپاتې د نورو حکومتونو نه. همداسې نه وه دغه تېر جمهوریت کې په دا هرات کې خلکو ګردې خرڅولې. همدغه راز خپل نونې ډېر ارزانه ودولې. همدغه راز که تاسو لیدلی وي د قاچاق چې و په قاچاق باندې چې خلک تلل نورو هیوادونو ته، په 2019 کې 6,000 افغانان ترکیې ته په قاچاق تللي وو. هلته خو مړه ډیموکراسي وه، د بیکاري هم نه وه، خو بیا هم تلل. دا د نورو دولتونو ورپورته پاتې دي. پوډریان د معتادین که تاسو لیدلی وي د نورو حکومتونو ورته پاتې دي. هلته لوی چارواکو د دې پوډرو خرڅلاو کې لاس لاره تجارت یې کاوه او په لوی لاس یې افغانان روغ خلک کازونه حتی چې وو اته ژبې به زده وي او پروفیسران به ژباړې به یې کولی شولې او پوهنتونونو نه فارغ وو، ماسټري یې کړې وي. هغه هم په دې په سوخته کې پوډر څه کول او اپین او شیشه یې وهله. دا ورته پاتې سوالګري ډېر پخوانه ورته پاتې دي د حکومتونو ته. دغه دي زلزلې ورپاتې دي، زلزلو سره مرسته، همدغسې کډوال ورپاتې دي، سیلاب ځپلي ورپاتې دي. او بې اتفاقي د افغانانو بیرته هغه فکري جګړه مهارول او کار کول، ذهنیت سازۍ ته خلکو ته کار پیدا کول، د نورو هیوادونو سره تعامل او دا کنسلګرۍ او سفارتونه خلاصوه، دې سره لاس وړه، دې سره نرمښت کوه، دا بل سره تعامل کوه، یو ته غوسه کوه، بل ته خوږه خوله وخوروه. دا یو لوی چیلنجونه دي چې افغانستان اسلامي امارت په ډېر ښه شان سره مدیریت کوي. نو دغه د اوس لیوانیان ورپاتې دي، لیوانیان به هم دا مدیریت کوي. او دا کورنۍ شخړې که تاسو لیدلی وي په کورنیو کې د ښځو د موږ ټولنه کې دغه تاوتریخوالی کورنۍ چې دی که نه یونه ښځه کښېنوه، بل نه لور کښېنوه، بل نه
خور کېنوه دا د نه واده شوي وي دا په کورونو کې به تاسو لیدلي وي دا جنجالونه پخواني جنجالونه پاتې دي هغه که د ځمکو دي کوڅو دي ښځو ترمنځ دي تاوتریخوالی دي ښځو باندې ډزونه کول دي یا یوه ښځه وهل هغه بلې ښځې چې هېڅ نه وي کړي بدله نه یې په هغه باندې بیا ظلم وحشت کېږي تاسو که د امر بالمعروف وزارت مخه وګورئ همدغسې کسان همدغسې قضیې دي چې دروازې نه دي بندې هغه نوبت نه ورته رسېږي دومره بېروبار وي په نو دغه ستونزو سره دغه د لیونیان هم دغه نواني ناروغان هم راټولوي دا یو لوی ابتکار دی لوی د افغانانو دپاره خدمت دی الله تعالی دې اجر ورکړي روسیه کې د افغانستان سفارت وایي د ملګرو ملتونو البته د مسکو لپاره د کابل سفیر مولوي ګل حسن د روسیې فدراسیون د ولسمشر له ځانګړي استازي زرمي کابلوف سره کتري دي زمیر کابلوف سره سرچینه وایي په دې کتنه کې کابلوف د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ زیاته کړې چې د شانګهای سازمان په وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د ناظر غړیتوب د ورکولو لپاره اکثریت رای کارول شوي څو له مخې افغانستان د شانګهای سازمان پر راتلونکو غونډو کې رسمي ګډون وکړي سفارت دا راز د حسن له قوله لیکلي د شانګهای سازمان پر راتلونکي غونډه کې د افغانستان ګډون اړین بللی او دا یې د سیمې سره د ارتباط او واقعي درک لپاره مهمه اړتیا ګڼلې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تیر چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د ګډې ستراتیژیکې دفاع هوکړه لاسلیک کړې ده د دې هوکړه لیک پر اساس پر یو هیواد هر راز تیری کوونکی اقدام به د دواړو هیوادونو پر وړاندې یرغل ګڼل کیږي عربستان او پاکستان د لوړپوړو پلاویو د رسمي لیدنې پر مهال د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا بحث او د نظر تبادله هم وشوه د ویلو ده چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف تېره ورځ د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په د عربستان پلازمینې ریاض ته تللی و یعنی ریاض یعنی سعودي عربستان او پاکستان دغه تړون سره وکړو که د یو بل هیواد باندې برید کیږي نو ملاتړ به یې کیږي نو پاکستان یو گیم وکړه یو لوبه یې وکړله او کامیابه لوبه یې وکړله یو ښه سیاست یې وکړو د باندې سترګې نشي پټېدلی چې په دغه قرضونو کې په دغه سختو شرایطو کې چې پاکستان په ډېر بد وضعیت کې نه هم امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ نو د ریاض سره دغه تړون کولی شي چې یو څه پورونه چې دوی ډېر قرضداري دي او دا پورونه یو څه پې ادا کړي او بل به باور رامنځته کړي د هند او پاکستان ترمنځ چې کومه جګړه وشوله نو په دې کې پاکستان یو څه هغه باور ترلاسه کړ د نړۍ مخې ځان ته ورواړو چې یعنی پاکستان هم قوت لري زور لري د هند سره یې وپړکوله هند سره یې زور وازمایه چې هند بالاخره ورنه پوشا شو دغه راز د ایران یو وخت کې دا برید وکنه هغه بلوچستان یو بل هیواد کې ویشتلی شول دویم برید په وکړه هغوی هم پې وکړه نازور یې ورته وښوده نو اوس باور زیات شوی دی دا ریاض یا سعودي هم اوس یو څه ډار احساسوي هغه د اسرائیلو برید چې په قطر باندې ترسره شولو نو هغه نه وروسته دغه تړون رامنځته شو چې سبا د دوی نوبت هم دی خو دا په خپل پردوی تړونونو باندې نه کیږي پاکستان کېدای شي دومره هغه ونه لري چې دغه د امریکا زور ولري ځکه دغه د امریکا غلام غو دی یو رقم ته ورکشاپ د پاکستان د امریکې او برطانیې په لاس کې ده داسې نشي کېدلی چې امریکې سره ډغرې ووهي هغو د زیات قرضوړی دی د امریکا هغو د قرضونو نه سر نشي خوځولی خو لږ تر لږ هغه پاکستان خپل قرضې خپل باور بیرته هغه نړۍ کې د اړیکو د بیا رغونې او د سیاسي او اقتصادي دغه اړیکې په خپل سیاست باندې بریالي روانې کړي دي که څه هم نن سبا کې زموږ سره جوړ هیواد نه دی موږ ته په ښه سترګه نه ګوري خو دغه سیاست چې دی دا ډېرو خلکو ته یو درس دی روټرز خبري اژانس لیکلي د امریکا پنسیلوانیا کاډوروس سیمه کې د وسلوالې نښتې له امله 3 پولیس افسران وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه چې امریکا هم امن نه ده چې هلته 3 پولیس افسران وژل شوي دي د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر هم پولیسو سره نښته کې وژل شوی دی دغه پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې پولیسو د یوې کورنۍ پر شخصي قضیې څېړنې کولې د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په ټول امریکا وسلوال بریدونه د پام وړ زیات شوي چې په دې مسله د خلکو په منځ کې جدي اندېښنې پیدا شوي دي د افغانستان کرکټ لوبه هم ډیره جالبه وه بله شپه د جمعې په شپه چې د سریلانکا پر وړاندې وه هغه ډیره جذابه وه په هغه کې ډیرې پیښې رامنځته شولې که تاسو لیدلي وي یوه هغه جذابیت یې په دې کې و چې وروستیو هغه موږ چې کله ټارګېټ ورکوو سریلانکا ته نو 18 اورونو کې موږ 160 منډې وې نو په 2 اورونو کې موږ تقریبا 50 منډې پې وکړلې چې 170 هدف وټاکل شو نو دا د نبي هغه تیزه لوبه وه چې په ډیرو کمو بالونو باندې په 60 بالونو په 90 بالونو باندې 50
ویل 50 منډي وکړلې او په یو اور کې 15 چکې 15 شپږیزي ورکړلې ویلا لګا غنه ویل بغاړه د هسرلنکا یو کوشنه ماشوم غوندې دی نو هغه چا په خبره سم وټساو اغلته یو خبر راغی کله چې موږ لوبه وبایلله موږ خو لوبه ډېره داسې ناشنا وبایلله بالرانو هغسې د نبي منډو ته احترام ونه کړ هغه دفاع یې ونه کړله ډېره داسې بېباکه لوبه یې وکړله چې ویې بایلله او د اسیا جام نه هم پې ووته وروستۍ هغه جالبوالی په دې کې و چې د سریلنکا هغه لوبغاړی چې 15 شپږیزې محمد نبي ساخیل په ووهلې نو وایي پلار یې دا لوبه کتله د دې واللیګا چې دغه نبي 15 شپږیزې پې ووهلې د دې بالر پلار دا لوبه کتله وایي د زړه حمله پې راغله او روغتون ته چې کله ورسېدو نو مړ شو نو دغه پیښه وه بیا چې نبي هم خبر شو هغه نور هم ورخطا شو یعنی خفه شو دې کې بیا د افغانانو بیا ځان ته خبرې دي که نه ډېرې داسې کیسې کوي چې هغه بس په هر څه کې ګپ جوړوي په هر څه کې رشخند جوړوي نو چا دا خبره هم کوله وایي که موږ لوبه وبایلله خو یو مړی هم موږ پکې وکړ نو هغه خپل مزاج بیا هم افغانانو څرګند کړ خو لوبه کې دا شیان رامنځته کېږي ډېر داسې شوي دي چې د اسټرالیا یو بالر که تاسو لیدلي وي د مایکل کلارک ورور و نه پوهېږم غالبا هغه په نیټ کې دغه بال یې ورته کاوه نو یو بالر چې هغه وویشتو د غاړې ته خپل د مرۍ د سر خواته غوږ لاندې غاړې ته نو هغه بیا مړ شو نو هغه کس بالر بیا لیونی هم شو ډېره خفګان نه نو دا د لوبه جذابیت یو برخې دي ټوله کې زمونږ د کرکټ چې ښه روان دی کله کله به داسې کېږي که نه موږ ډېر لوبې هم بایللې وګټلې د پاکستان نه مو وګټله د اماراتو نه مو وګټله که نه همداسې نورو هیوادونو نه مو وګټلې خیر دا پکې راځي ډېر هیوادونه شاید نور هم ترې ووځي د غزې روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیلو په تازه هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 43 کسان شهیدان شوي دي روټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله لیکلي پر غزې د اسرائیلو له بریدونو تر دې دمه له 15,000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي د چارواکو په ګډون مرسته رسونکې ډلې وایي لا هم ډیری جسدونه د خاورو لاندې دي چې د موندلو په صورت کې ښایي اعلان شوي شمیرې تر دې هم پورته شي له بل لوري د غزې خلک د ملګري ملتونه وایي د غزې تړانګه کې هیڅ خوندي سیمه نشته او ان هغه سیمې چې د اشغالګر رژیم خوندي اعلان کړي هم د بریدونو لاندې دي په ملګري ملتونو کې د ایران اټومي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناسته کې اسلامي امارت د افغانستان عیني واقعیت وباله او ویل نړیواله ټولنه ورسره تعامل پرته بله کومه چاره نه لري زه به زر د خبرونو باندې تیر شم ملي په وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد الجزیري سبکي سره مرکه کې ویلي اوس مهال اسلامي امارت له هیڅ هیواد سره نظامی هوکړه نه لري ښاغلي مجاهد وویل اسلامي امارت د دوحې هوکړې ته ژمن دی او افغان خاوره به د کوم بل هیواد پر ضد نه کارول شي دفاع وزیر مجاهد له افغان خاورې څخه احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل هیڅ هیواد نشي کولی داسې شواهد وړاندې کړي چې دوی د افغانستان له لوري ګواښل شوي وي هغه زیاته کړې ده د دمګړۍ د اسلامي امارت زیات پام په سیاسي او اقتصادي مسایلو او په ځانګړي ډول د بندیزونو په لرې کولو ورټول دي دفاع وزیر دا هم ویلي د اسلامي او ملي اردو د بیا جوړونې او مسلکي کولو لپاره لوی برنامې لري او وخت نا وخت د لند او اوږد مهال لپاره سرتیري له روزلو وروسته د اردو لیکو ته جذبېږي د خوراکي موادو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي نوی قانون توشیح شو د افغانستان عدلیه وزارت وایي د خوراکي موادو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي قانون د اسلامي امارت مشرتابه له لوري توشیح او په رسمي جریده کې خپور شو د عدلیې وزارت په لیکنه کې د قانون یوه سریزه 4 بابه 3 فصلونه او 14 مادې لري د قانون له مخې یوازې هغه کسان کولی شي چې خوراکي مواد درمل او روغتیایي محصولاتو کاروبار وکړي چې د روغتیا وزارت څخه د سوداګرۍ رسمي جواز او د وارداتو اجازه لیک اخیستی وي وزارت دا هم لیکلي چې دغه قانون لمخې ترانسپورتي شرکتونه د هوایي ډګرونو کارکونکي کورنۍ او بهرنۍ روغتیایي مؤسسې او دودیز ډاکټران د جواز پرته نشي کولی هیواد ته واردات وکړي د قانون پټرولیم وزارت وایي د یو افغاني شرکت له لوري د 100 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې د سرب او جستو د چاڼ یو معیاري فابریکه جوړیږي د دې وزارت د خبرپاڼې له مخې د فابریکې د جوړولو هوکړه لیک د کابل لمر شرکت او د قانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري ترمنځ لاسلیک شو سرچینه وایي دغه فابریکه په 3 پړاوونو کې جوړیږي او د ورځې به تر 50,000 ټنو پورې د تولید ظرفیت ولري
په خبرپاڼه کې راغلی یاد شرکت د فابریکې د اړینو برېښنایي اړتیاو پوره کولو لپاره د حرارتي برېښنا دستګاه جوړوي او د خامو توکو برابرولو په موخه به د ډیرو سکرو پر یو کان هم پانګونه وکړي. سلګونه نور زندانیان هم له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شول. زه به زر د خبرونو سرټکی ورځ درته وایم. د ملګرو ملتونو څرګندونو ته په خبرګون د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونې غندو. هغه مجاهد د ملګرو ملتونو د مشر څرګندونه چې افغانستان کې د ښځو په اړه اقدامات احمقانه بللي خبرګون ښودلی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغانان د قطر او مسلکي بستونو په نوم کوم ادرس او یا شخص ته اسناد او پیسې نه ورکوي څو هیوادوال مو د جعل او دروغ کار نشي. دا دروغ د جعل دی. مالی وزارت وایي په دې نوبتي پړاو کې د افغانستان د اراضي ادارې د ښځو چارو وزارت په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مشرانو جرګې ولسي جرګې د اولمپیک ملي کمیټې او د دولتي برجسته رجال ساتنې او امنیت ریاست ادارو د متقاعدینو حقوق ورکوي. وزارت وایي د تقاعد د حقوق د ورکړې لړۍ چې د روان کال د وږي میاشتې له 2 نیټې پیل شوې د 2 میاشتې نوبتي مهالویش سره سم به د 2 میاشتې په موده کې د پورته تثبیت شویو ادارو د متقاعدینو د حقوق ورکړې پروسه ته مراحل کړي. ان د متقاعدینو ته بیرته معاشونه ورکول کیږي. د اردن پر پوله 2 اسرایلیان پر ډزو وژل شوي دي. د اردنیان وژلي دي. زابل کې د نیزه وهلو لوبه تر سره شوې د بغلان کې صرافانو ته ځانګړی مارکیټ جوړیږي. تایوان د ډیرو ماشومانو زیږون په موخه نوې مرستې اعلان کړي. غزنی کې د صنعتکارانو ملاتړ په موخه 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. نو د افغانستان بهرنی چارو وزارت ویان عبدالله قهار بلخي تازه د افغانستان له بند د پیټر او بارا لینولز په نامه د 2 تنو برټنوي اتباعو د خلاصون خبر ورکړی دی. بلخي وایي دغه 2 تنو چې د افغانستان قوانین یې نقض کړي وو له قضایي پروسې وروسته پرون له بنده خلاص شول. نوموړي همداراز زیاته کړې چې اسلامي امارت د اتباعو مسایلو ته له سیاسي او یا د معاملې له زاویې نه ګوري. دی وایي هیله ده چې د اتباعو مسایل خصوصا هغوی ته د کنسلي خدمات وړاندې کېدل سیاسي ملاحظاتو پرته تضمین شي او افغانان هم چې هر چیرته وي کنسلي خدمات ورته ورسیږي. بلخي د یادو برټنوي اتباعو د خلاصون په برخه کې د قطر هیواد له منځګړیتوب او هڅو مننه کړې او زیاته کړې ده چې دغه کسان د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لیډزي ته سپارل شوي دي. دا نور بندیانو چې ورته وسپارل. انګلستان بلخ کې د 6 میلیونه ډالر په لګښت دینی مدرسې جوړوي او پنځشیر کې د 40 پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. افغانستان د اوسپنې تولید برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. د څه باندې 5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د نورستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې وپلورل شوې. غور کې د څښاک پاکو اوبو رسولو 15 شبکې جوړیږي. ننګرهار کې د 11 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. بدخشان کې ترافیکي پیښې 3 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو نندارتون جوړیږي. غزنی کې د خلکو په شخصي لګښت یو روغتیايي مرکز ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې دي. لوګر کې زرګونه ماشومانو ته د چټکو زده کړو پروګرام پیل شوی دی. د مزار تهران او هرات مشهد ریل پټلۍ پروژې عملي چارې پیل شوې دي. د اورانوس د ودونو تالار قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو مارکیټ ته ځانګړی کیږي. او نیمروز کې د 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت د پراختیایي پروژو چارې پیل شوې دي. د کابل او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګریزه کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړیږي. د شفري نسخو له امله خوست کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. یعنی دوی د نسخې دی وایي شفر کې نه لیکي. اسانه دی ورته لیکي چې هر دواخاني ولا په پویږي کني جریمه کیږي. ایران کې د غاز ډبې چاودنې له امله 6 تنه مړه شوي دي. روسیه کې د افغانستان سفیر دغه هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره کتلي دي. UNDP کونړ کې زلزلې ځپلو ته خوندي سرپناه رغول بیړنۍ اړتیا ده. هوا حالات د هیواد پاتو ولایتونو کې د ورښت اټکل شوی دی. د بل ورځ خبر دی د اروپایي ټولنه افغانستان کې د یو پیاوړي خوراکي سکتور جوړول ته ژمنه ده. اسیا جام کې خو موږ نور تریو وتلو لوبه موبایل له تریو وتلو لینزي برټانیا له افغان زلزلې ځپلو سره 3 میلیونه پونډه اضافه مرسته کوي. میدان وردګ صداباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو ذخیروي بند جوړولو چارې پیل شوې دي. لندن کې زرګونه کسان د ټرمپ پر ضد لاریون کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي پرون نږدې 2800 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فراه کې د 3000 ډالر په لګښت د اوړو د تولید کارخونه پرانستل شوې ده. لوګر 2 نوي سایټونه فعال
او د 3 نورو انټرنیټي خدماتو 4 جی بي ته لوړ شوی دی. نورستان د نږدې 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت بیروج پلورل شوی دی. هاشمي تیر کال افغانستان ته د 1 میلیارډ او 150 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. اطلاعات ادارې وایي د مخابراتي شرکتونو سره په 9 ولایتونو کې د سایټونو جوړول تړون لاسلیک شوی دی. هلمند څه باندې 5 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو کانال جوړولو چارې پیل شوې دي. پکتیا حوزوي روغتون سره د 8 کلمه طبي وسایلو مرسته کړې ده. او د وزیر قطر ته تللی و. نو ډیره زیاته مننه. زموږ وخت بیخي پاک پای ته ورسېدل. د ځینې خبرونه نه پاتې شول، بیخي مې زړه کې ښخ شول. ډېر د بیا رغونې خبرونه د خپل زموږ نورې خپرونې د حریت راډیو هغه واورئ چېرته ځئ ما او نورې خپرونې هم تعقیب کوئ. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه‌شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال.